د دولت احمدزي څرګندونې پرې څه دي؟ د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو غرابي لپاره د 15 توپچونکو ځانګړی کمپ پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ د لوړ مهارتونو مرکز له لوري په کابل کرکټ لوبغالي کې د 19 کلنو لوبډلې د غرابي پروسې د 15 توپچونکو لپاره ځانګړی روزنیز کمپ پیل شوی دی. د لوړ مهارتونو مرکز مشر دولت احمدزي په خپل خبرو کې ویلي دغه کمپ شاوخوا 2 اونۍ دوام کوي او موخه د ځوانو توپچونکو د مهارتونو لا پیاوړي کول دي. احمدزي ویلي په دغه کمپ کې پر چټکو او سپین توپچونکو ځانګړي پاملرنه کیږي او د هغوی د توپچونې ترڅنګ پر فزیکی چمتووالي هم کار کیږي. د نوموړي په وینا روزنیز پروګرام یوازې پر توپچونکو محدود نه دی بلکې د توپچونې د بیلابیلو تخنیکونو د ویکټ اخیستلو طریقو، فیلډینګ پلیسمنټ او نورو تخنیکی او تاکتیکي برخو کې هم لوبغاړو ته روزنه ورکول کیږي. دولت احمدزي د غراز ویلي چې د دې ځانګړي کمپ لارې هڅه کیږي د 19 کلنو لوبغاړو کمزوري په نښه او د هغوی وړتیاوې لا پیاوړې شي څو د غوراوي پروسې په پای کې د افغانستان لپاره د راتلونکي نسل یو پیاوړی لوبډله جوړه شي. هغه هیله څرګنده کړې چې د دې روزنیز کمپ پایله به مثبت وي او ځوان افغان توپچونکي به په راتلونکو سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې لپاره مهم رول ولوبوي. په اړه ستاسو څه نظر دی؟ په کمنټ کې راسره شریک